استاد عبدالعلي رسولزاده په 1326 هجري لمریز کال د کندهار ښار په 3مه ناحیه کې زیږېدلی دی. لومړنۍ زده کړې یې په مشرقي لیسه کې پیل کړې او په 1345 کال د کابل پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د ریاضي او فزیک څانګې ته شامل شو. د پوهنتون تر فراغت وروسته یعنې په 1349 کال د کندهار علي دارالمعلمین د ریاضي او فزیک په څانګه کې استاد مقرر شو. تر 10 کاله استازۍ وروسته په هېواد کې د سیاسي ناخوالو له امله یعنې په 1350 کال سویډن ته کډوال شو. که څه هم له هېواده په جسمي لحاظ لرې و، خو د خپل هېوادنۍ مینې له مخې یې نږدې 32 کاله تر مخه په سویډني دولتي ښوونځیو کې افغان کوچنیانو ته د پښتو او دري ژبو تدریس ته ملا وتړله. له 2002 کال راهیسې تر اوسه پورې د سویډن هېواد د پوهنې وزارت لخوا د پښتو انټرنیټ پاڼې مسؤل هم دی. د افغان کوچنیانو لپاره یو شمېر مهم اثار هم لیکلي چې په ډېرو هېوادونو کې تدریسیږي. په دې اړه نور معلومات خپله استاد عبدالعلي رسولزاده راکوي. په 1949 کال کې چې کله زه علي دارالمعلمین کې استاد شوم، چې شاوخوا ما شاګردانو سره کار وکړ، هلته چون زه د ریاضي او فزیک استاد وم په هغه وختو کې، نو هغه ما لازم وبلله چې دغه شاګردانو ته بېله معلمه د ریاضي یو کتاب ولیکم. نو مې شروع په هغه کتاب باندې وکړه او هغه ډېر یو ښه کتاب. نو د ریاضي په اړه مې ولیکي، خو البته په پښتو و، لیکنه په پښتو وه. او هغه کتاب و. دوهم کتاب بیا د فزیک مختلف واحدات و، پر دې باندې مې یو بل کتاب ولیکي. متاسفانه چې یو لاس ما سره نشته. په د اخره ورځ چې زه د هېواد سره وتم 25 د سنبلې وه د 1450 کال، ما ونه کولای شوای چې زه د خپل یو کتاب خو نو ورک شوی و، شاګردانو اخیستی و، بالاخره ما ته لاسه رانغی او دا د ریاضي کتاب تیار په ډپارټمنټ کې پروت و، خو ما ونه کولای شوای چې زه هغه راواخلم. هغه ورې پاتې شو. نو هغه هر څه که د اور لمبو سوځلی وي او که هر څه وي. بیا نو دا د کتاب ما هېواد پرېښود او زه راغلم سویډن ته. په سویډن کې دلته د سویډن په ښوونځیو کې یو 2 نفر افغانان ځوانان پیدا شوه چې هغو ته ما په پښتو باندې د نورو مضامینو کومک کوه. او بیا وروسته پښتو شروع شوله. نو هلته دا یو سیستم دی چې تشریح غواړي، خو خیر نو په دې مکاتبو کې پښتو یا هره مورنۍ ژبه د هر چا خارجانو ځوانانو یا کوچنیانو چې وي، هغه دغه د رسمي هغه د هغو ژبه ده او د په معارف کې رسمي خبرې پکېږي او لیکنه پکېږي. په هر صورت ما د هغو دپاره یو څه لیکنې د یوه ځای او د بل ځای کاپي کولې زما په قلم باندې، خو داسې شی نه راتلې، خط مې دونه ډېر ښه نه و او بیا یو چا ویلی شوی یو چا نه شوی ویلی او دا خبرې وې. نو کاپیانې وې د یوه کتاب او د بل کتابه څخه، تر څو چې په 2002 کال کې دا د پښتو پاڼه پیدا شوله. لا په هغه وخت په دا پاڼه کې موږ کتابونه لیکنه نه شوی کولی په انټرنیټ کې، په دې خاطر چې هغه پروګرامونه نه و جوړ شوي. بیا په 2003 کال کې بیا دغه پیدا شو چې موږ کولی شوی په انټرنیټ کې کتابونه. پس له هغې زه ورته کښېنستم، دا د پښتو او کتابونه مې ولیکله، هغه مې په دغه پاڼه کې کښېښوده. نو دا کتابونه که سړی حساب کړي څو کتابونه مې لیکلي دي، په اوله 2 میاشتو کې مې 14 کتابه ولیکل، ځکه چې هغه د سویډن د معارف و نصاب تعلیمي ته مې کتل چې هغوی څه شي فرمایش ورکړی دی چې کوم کتابونه باید ولیکل شي، څه باید پکښې کې وي. نو هغه څخه مطابق د هغه مې دا کتابونه ولیکل او په دې پاڼه کې مې کښېښوده. دا نه یوازې په سویډن کې د شاګردانو په درد وخوړه، بلکې په ټوله نړۍ کې چې خلکو دا پاڼه وپېژندل، هغه دا کتابونه نو که ووایو په جاپان کې تر کالیفورنیا پورې، هندوستان او حتی ځینې وختونه به د جنوبي افریقا څخه هم دغه راتله چې پښتنې به راتلې یا تشکري به چا کولو، تر ناروې او تر سویډن او تر فنلنډ پورې. فنلنډ کې د هغه وخت افغانان نه وو،
نو په ټول نړۍ کې چې افغانانو لیدل دا پاڼه دغه کتابو څخه استفاده کول. نو په لیکلو باندې خو نه حساب اول د واري 14 کتابو بیا نو قرار جوړېدل او کوچني تاریخونه د شاګردانو د پاره د دغو ځوانانو د پاره چې ډېر لاند او ډېر اسانه وي هغه په دې پاڼه کې په ځای لیکل چاپېده چې په هغه وختو کې خو نو د چندانې چاپ خبرې نه وي ولې هلته د افغانانو ما دا فکر کوم چې دغه کتابونه د افغانانو په درد نه خوري نو هغه چې لپاره چاپوم دلته خو دا په دا پاڼه کې پراته دي هر څوک یې کاپي کولای شي دغه پاڼې څخه. نو هغه چې په اخره کې 2014 دغه کلو کې خلکو غوښتنه وکړه چې اجازه ده چې موږ دا په کندهار کې او په نورو ولایاتو کې چې موږ دا کتابونه کاپي کړو او ونیسئ واخلئ دغه د ستاسو د استفادې لپاره پراته دي. نو هغه کتابونه قرار پسې ډېرېدل او بیا داسې و چې په هر کال کې دغه سیستم نوی کېدی د تعلیمي نصاب سیستم چې نوی کېدی بیا نو دغه کتابونه بیا بیرته د سره اصلاح کېده یا مثلا ځینو خلکو غوښتنې درلودې چې دا داسې ولیکل شي نو به ډېر ښه وي هغه ته ما کتله خو هغسې مې هم کتاب لیکي نو ډېر کتابونه د ډېر مواد پراته وو ډېرې مقالې وو دا خبرې وې په دا ځای کې. په هر صورت دغه شاګردان ما دلته 3 کاله په معارف کې د سویډن د افغانانو سره پښتو او دری دواړه په اول سر کې کار کول بیا وروسته د دری معلمان پیدا شول نو هغه دری زما څخه پاتې شول پښتو مې کار کاوه نو شمیر مې نه دی حسابلی خو هر کال 15 او یا 80 نفر شاګردان و چې هغه ته د مکتب مضامین هم په پښتو باندې کومک ورسره کړي او سویډني پښتو ژبه هم ورسره کار کوي کومک په پښتو یې ویل چې ګرامر وو او ځینې ادبي ټوټې وې او ځینې تاریخي معلومات وو د ژبې په اړه کې معلومات دا شانو بیا پس کې څنګه نو بیا دغه شروع شول چې باید نور کار وشي ودیته هغه چې یو کتاب ما د سویډني ژبې ګرامر په پښتو ولیکي او یو د ریاضي کتاب چې داسې چې د سویډن د اروپا او د اسیا یا د افغانستان ریاضي مقایسوي ډول باندې راسي هغه مې ولیکي او بیا وروسته نو بیا مې کوشش وکړ چې په افغانستان کې کار وکړم خو خیر حالت شي نو بیرته راغلم دلته په سویډن کې یو کتاب ولیکي د ګرامر پښتو ژبه او ګرامر چې هغه تر اوسه چاپ شوی نه دی خو زه کله دې واره ولاړم افغانستان ته بیا غواړم چې هغه کتاب چاپ کړم او 2 کتاب مې نور چې د پښتو نظم لیکلو لاند لارښود دی هغه د شاګردانو چې به د شعرونه ویله هغه چندانې نه زده کېدل سوالونه به کول ډېر نو بیا زه ورته کښېنستم دغه کتاب مې ولیکي دغه اوس په صداقت کتاب پلورنځي کې به زه فکر کوم په کندهار کې وي او نور ولایاتو ته مې واستول زر ټوکه ما چاپ کړه هغه مې ټوله مکاتب او دغه ته واستوله کتابخانو نور ولایاتو ته او هغه چا چې ډېر شوق درلودي خو زه په خپل شاعر نه يم شعرونه نه لیکم ولیکن دا کتاب بهترین یو کتاب دی هر څه چې لیدلی دی ډېر خوښ شوی دی او هغه د پښتو لاند ګرامر هم دغه خو ځوانانو ته خبره دا ده چې زه اوس هم دغه بلا وایم چې زه اوس هم په دغه باندې اخته یم په واتس اپ په میسنجر کې ما ډېر کورسونه درلودل او هغه کورسونه هم ډېر مفید و ډېر ځوانانو ډېر څه پکې کې زده کړه په کندهار کې و یا په نورو ولایاتو کې په هر صورت خو دا دغه اوس فعلا دغه کار کوم او څه لیکنې کوم خو اوس مې لازم وبلل چې دغه تعلیمي نصاب باندې ذکر وکم تر اوسه مې یو د وړکتونو یې لیکلي دي او د بل هم نږدې خلاصې په دغه څو ورځې کې د خلاص هغه هم واسطه انټرنیټ ته یا د پاڼې ته دغه وي او ځوانانو ته مې غوښتنه ده چې کوشش وکړي چې د ژبه سم زده کړي